نخبة الافکار د اسلامي امت فکری سفر لیکوال سید اکرام سعیدی دی او په بلبل اپلیکیشن یې زه روز الدین حق پرست 5مه برخه درته وړاندې کوم. خپل ځوانان خبر کړئ. زموږ ډیر ځوانان به د دې څخه ناخبره وي چې عمر رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې څخه 22 هیوادونه اداره کول. د ولید بن عبدالمالک فوزونو به د چین له دیوال تر فرانسې آسونه ځغلول. هارون الرشید د اسیا له 4 برخو پر 3 واک چلاوه. معتصم د اموریه وروسته د بلغاریا تر دیوالونو رسېدلی و. د صلاح الدین ایوبي له نوم به صلیب پال ډارېدل. قدس د نړۍ څخه د تاتاریانو شر دفع کړ. عثمانیانو له نیمې څخه په زیاته اروپا واک چلاوه. که به یو مسلمان له قرطبې تر هند تللو ټوله خاوره یې خپله وه. د سفر جواز ته اړتیا نه وه. د اندلس له طبابت به د اروپا خلک سیراب کېدل. د عربي ژبې جملې به د ښه شخصیت او د با تهذیبه ښکاره کېدو لپاره په هره محاوره کې کارول کېدې. د امریکا خلکو او دولت به عثماني خلافت ته جزیه ورکوله. د تاریخي کابل په یاد کې د علم او جهل سلي ترڅنګ مو مرمرو ته تکیه وکړه. دا څه له امان الله خان جوړ کړی و. مخامخ د غره په څوکه د زنبورک شاه دیوال ښکارېده. د تاریخي کابل ننداره مو کوله. مبارز را سره و. لږې ګوښې ته د ناجو ونه ولاړه وه. ما وویل کابل یو زوړ ښار دی. له میلاد 1800 کال وړاندې هم آباد و. کوبها د دې غرونو ترمنځ د مس سیند نوم و. د هندوکش په منځ کې دې درې جنتي ښکلا درلوده. دا ځای داسې سپېره نه و. د شاه دوم شمشیره غاړې له خټو ډکې نه وې. 100 کاله وړاندې د بارکزو امیرانو په کابل کې د ښکار هوس هم مړولی شو. د اسماعي په څوکو د زنبورک دیوال لا هماغسې ولاړ و. د دې دیوال سره هم لکه د ملالې په څېر د یوې پیغلې کیسه تړلې وه. دا کابلستان و. په دې ځمکه شاهان مین و. هغه چې 12 کاله یې له غرونو سره ډغرې ووهلې تر هند ولاړ. هغه بابر نن هم د یو غره په بیخ کې پروت دی. مبارز ته مې وویل د اګرې، لاهور او ډهلي په ښارونو کې د بابر اولادې لوی لوی محلونه او دربارونه درلودل. پلار ګټلي زوی ته اسانه وي. یوه په مینه کې تاج محل جوړ کړ. نیکه د ځوانۍ عمر په کابل کې تیر کړ. دلته دفن شو. د دې غره له بیخه چینه بهېدله او د دې باغ شهرت تر لرې ځای تللی و. د بابر نامي څپرکي د کابل په ښکلا ډک و. خوشحال خان خټک د دې باغ په لیدو وویل د کابل مڼې خوراک دی د طوطیانو. پرې خوار شول تور کارغان له هندوستانه. نور باغونه د نوروز په ورځ غوړېږي. په احاړ کې غوړېدی د کابل باغ. په خوشحال د مغول نوم هم ښه نه لګېده. هغوی به چې له هندوستان د خپل نیکه بابر زیارت ته راتلل د خوشحال د شعرونو غشي به ورپسې وو. هسې هم د خوشحال، ایمل خان او دریا خان له امله د مغولو ښه ورځ په نصیب نه وه. د کابل په غېږ کې شاهان ښخ دي. د زردشت او بودا پیروانو د دې ښار له غرونو دیوال راتاو کړ. دې خاورې د شاهانو جنازې ولیدې. پرون غربي لښکرو په دې خاوره کې د کیوناري، مکناټن او برایډن چمونه کول. نن د هغوی تخت هم چپه شو. شوروي هم له دې ځایه ذلیله ولاړ. د قطب خرسان له دې ځایه په ماتې لاس ماتې ولاړل. زه د تاریخي کابل چورتونو وړی وم. د علم او جهل له سلې روان شوم. د پیړیو کیسې زر نه ختمیږي. خپله بکسه مې اوږو ته کړه او روان شوم. تا دنیا نه ده لیدلې. یونس الصدفي وایي یوه ورځ راته امام شافعي وویل بغداد دې لیدلی دی؟ ما ورته وویل نه. وی ویل تا نو دنیا نه ده لیدلې. ځینې ویلي دي دنیا دښته ده، بغداد یې تمدن دی. د اسلام له خوندونو څخه دا هم دی چې سړی د جمعې لمونځ په بغداد کې وکړي، تراویح په مکه کې وکړي او د اختر لمونځ په ترسوس ښار کې وکړي. خطیب بغدادي وایي د بغداد د جمعې ورځ او د نورو ښارونو اختر یو شان وي. د بغداد په یوه شپه کې به 15,000 ځله قرآن ختمیده. سلیمان بن موسی وایي که یو سړی د حجاز علم ولري، د بغداد اخلاق ولري او د شام لمونځ ولري، بس دا پوره دی. د قوطي قومندان لیک لزریق ته. کله چې طارق بن زیاد د قوطي قومندان سره په جنگ کې مخامخ شو، درنه ماته یې په برخه شوه. د ماتې وروسته قوطي قومندان خپل پاچا لزریق ته ولیکل لزریق ټولواکه، موږ مات شولو، هیڅ نه پوهیږو چې دا مسلمان د ځمکې له خلکو څخه دی او که د اسمان له خلکو څخه. د امت لومړۍ پیړۍ وې، امن و، پولې نه وې، د علومو تغی به پر اوښ یا هم پیاده د امت په هر کونج کې ګرځېدل او ډکې لمنې به راتلل.
طوس، کرمان، بلخ، هرات، قرطبه، مصر، بغداد، طلیطله، مکه، مدینه، یمن، حمص، قدس، مروه، بخارا، اصفهان، ترمیز، نشاپور، ماوراء النهر، بصره او نسا. واحد امت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې پسې به له حجاز تر شام او له شام تر مصر مظلومه کېدل. امام مالک رحمه الله مجلس به د شام، یمن، اندلس او خراسان په محدثینو ډک و. په ابن مبارک به د خلکو ګڼې ګوڼې جوړې وي او د بغداد په کوڅو کې به د پښو ایښودلو ځای نه و. د امام احمد بن حنبل رحمه الله ملاقات د به خلکو د شپو او ورځو مزلونه کول. د فطرت غېږه هم رنګینه وه، د ځینو د ستورو سره یاري وه. په ترږمۍ کې به یې سفرونه کول، ځینو د سپوږمۍ په رڼا مزلونه کول او کتابونه به یې تخر کې نیولي وو. د دې شپو پر خاطرو د امت تاریخ رنګین دی. لوږې، تندې، بې خرڅۍ او ستونزې خو همتونه لکه غرونه. د دوی په رګونو کې د جیحون، آمو، دجلي، فرات، نیل او زونیل اوبه وې، خو په قلمونو کې د شام سیاحي، اوښان د یمن، تهامه او عراق وو، خو همتونه فولادي وو. رنګونه یې جلا وو خو زړونه یو. جونګړې، کېږدۍ، خټې او ډبرې وې، خو علوم یې د حجاز وو. د چا سترګې په سفیان، د چا په ابن مبارک، د چا پر موطا او د چا پر بخاري وې، خو مرجع یوه وه، قرآن او سنت. اوس هم دا ښارونه شته، خو رجال نشته او ترمنځ مو پولې دي. د لومړۍ پیړۍ کیسې ډېرې دي، خو دلته یوه ترې راوړم. د اندلس مشهور عالم بقي بن مخلد وایي یوه ورځ د مکې څخه په دې نیت بغداد ته لاړم چې امام احمد ووینم. کله چې هلته ورسېدم خبر شوم چې امام احمد په امتحان کې ګیر دی او له خلکو سره د لیدلو بند شوی دی. یو مسافرخانه کې مې ځای ونیو، مسجد ته لاړم. د یحیی بن معین څخه مې د امام احمد د شخصیت په اړه وپوښتل. هغه راته وویل زما غوندې سړی د امام احمد په باره کې خبرې کولی شي؟ هغه خو د مسلمانانو امام دی. د کور پوښتنه مې ترې وکړه. کور یې راته په نښه کړ. دروازه مې ټک ټک کړه. امام احمد راووته. ورته ومې ویل د عبدالله پلاره، زه د اندلس څخه د علم پسې راغلی یم. ماته یې وویل اندلس خو ډېر لرې دی، مینه مې کېږي چې مرسته در سره وکړم، خو زه په امتحان کې یم. ما ورته وویل زه به د سوالګر په جامه کې راځم او احادیث به در څخه لیکم. ویې ویل سمه ده، خو د خلکو سره به نه وینې. زه به هره ورځ د سوالګر په جامه کې ورتلم. امسا به مې لاس کې وه، کاغذ به مې لستوڼي کې بند کړی و او د دروازې له چون به یې راته حدیثونه ویل او ما به لیکل. وروسته زمانه کې به یې زما سخت قدر کاوه. زه چې مسافرخانه کې بیمار شوم، امام احمد زما لیدو ته راغی. ټوله مسافرخانه د خلکو ډکه شوه او د مسافرخانې خاوند هم زما قدر شروع کړ. اندلس اوس هم شته، خو دا خلک نشته. څنګه یې ایوبي وروزه. نجم الدین ایوب په یوه کوڅه تېرېده. ویې لیدل چې ماشومان لوبې کوي او د ده کوچنی زوی صلاح الدین ایوبي هم پکې دی. زوی یې له ګوتې ونیوه. ویې ویل زویه، ما د دې لپاره ستا د مور سره واده نه دی کړی چې په کوڅه کې لوبېدونکی زوی وزېږوم. زه تا باید د اقصا د ازادۍ اتل وګورم. د اقصا فاتح باید په وړو کارونو مصروف نه شي. یو ځل یې زوی له غېږې ولوېده. ماشوم خوښ شو. درد یې په څېره کې معلومېده، خو غږ یې ونه کړ. پلار یې وویل زویه خوښ شولې؟ ولې نه ژاړې؟ زوی وویل هغه چې د اقصا د ازادۍ هیله لري په وړو دردونو باید ونه ژاړي. دا کوچنی ماشوم صلاح الدین ایوبي نومېده. هغه چې د اقصا دیار یې له اته اتیا کلن اشغال صفا کړ. په 1589 هجري کال کې وفات شو. یو آس، یو دینار او یو 40 درهم ترې پاتې شول. د اقصا وروستی ساتونکی تاسو به عارف حسن الاغدرلي نه پیژنئ. دا د اقصا وروستی ساتونکی و چې په 1982 کال کې د 93 کلو په عمر وفات شو. عارف حسن الاغدرلي د عثماني خلافت عسکر و. د ژوند تر پایه خپل کور ته ولاړ نه شو. کله چې اقصا ونیول شوه خلکو کورونو ته ولاړل، خو عارف حسن هماغسې هلته تم و. چا ورته وویل ولې کور ته نه ځې؟ ویې ویل د قدس ساتنه لومړی ده. زه ویرېږم که کور ته ولاړ شم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راڅخه خفه شي چې تا زموږ اوله قبله ولې پرېښوده. هغه په 93 کلنۍ کې ولاړ، خو چېرته؟ له اقصا څخه قبر ته. د رجالو همدا یو راپاتې، پرګوري انوار شاه رحمه الله. د یو فرانسوي لیک خپل پلار ته: ګرانه پلار جانه، ستاسو لیک ما ته ورسېده. تاسې لیکلي وو چې ستا د علاج لپاره څه پیسې دراستوم، مګر زه 1 روپۍ ته هم اړتیا نه لرم. په دې اسلامي روغتون کې ټول خدمتونه وړیا دي. هر مریض ته 15 دینار لګښت هم ورکوي. د تن لباس هم ورکوي. خوراک څښاک هم وړیا دي. ګرانه پلار جانه، که زما لیدو ته راغلي ته به وګورې چې
چې زه د څومره تکړه ډاکټرانو تر معاینې لاندې یم. زما د بسترې تر څنګ به یو کتابتون وګوري. دلته د ښځو لپاره جلا روغتون دی. هیڅ سړي ته هلته د تللو اجازه نشته ګرانه پلارجانه. دلته پاکوالی تر بل هر ځای ښه مراعاتېږي. زما لپاره یوه پاکه بستره ده چې پرې ویده کېږم. موږ پاکې اوبه څښو. دلته د اوبو لپاره صفا نلونه جوړ شوي دي چې هرې خونې ته پکې اوبه ځي. دا د یو فرانسوي ځوان لیک و چې د اندلس په یو روغتون کې بستر و. دا لیک د نن څخه 1000 کاله مخکې لیکل شوی دی. تاسو وګورئ هغه وخت موږ څومره د عظمت خاوندان وو. زموږ 4 طلایي دورې. په خلافت راشده کې طلایي دوره د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دوره وه. په اموي واکمنۍ کې طلایي دوره د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله او هشام بن عبدالملک دوره وه. په عباسي واکمنۍ کې طلایي دوره د هارون الرشید واکمني وه. په عثماني واکمنۍ کې طلایي دوره د سلطان سلیمان القانوني دوره وه. د طلایي دورو نه موخه د معرکو کثرت نه دی بلکې علومو ته خدمت او د خلکو خوشحالي او تهذیب ته طلایي دوره وایي. غرب خپل تاریخ نه دی هیر کړی. د شام د نیولو وروسته فرانسوي جنرال ګرو د صلاح الدین ایوبي قبر ته لاړ. د ایوبي قبر یې په بوټان وډباوه. ویې ویل صلاح الدین ایوبي پورته شه موږ بیرته راغلو. د مراکش د نیولو وروسته نصراني جنرال لیوتی په خپلو درنو بوټانو د یوسف بن تاشفین قبر وډباوه. ویې ویل د زلاقه فاتحه موږ بیرته راغلو. تاسو ذلیله شوئ. د اندلس د اشغال وروسته الفانسو د حاجب المنصور پر قبر خیمه ووهله. د خپلې ښځې سره هلته ویده شو. پر سهار یې وویل نن ورځ د دې قوم زور ویلی شو. تاسو ولیدل ما بېګا د دوی د ستر قاید په سر خوب وکړ. د بورسه ښار د نیولو وروسته یوناني جنرال سوفو کلس د غازي عثمان قبر ته لاړ. ویې ویل عثمانه جګ شه موږ ستا دولت ختم کړ. که نن ژوندی وې ما ته هم ختمولې. د شریعت تطبیق به مو شاته یوسي. ویې ویل که په شریعت عمل وکړو شاته به ولاړ شو. 1000 کاله به له تمدن سره فاصله ولرو. ورته ومې ویل د رسول الله او اصحاب کرامو وخت ته به لاړ شو. دا خو ترقي ده. د جهالت څخه به رڼا ته لاړ شو. د عمر فاروق دور ته به لاړ شو. هغه دوره خو موږ په پارس او روم هم غالب وو. د امویانو دور ته به لاړ شو چې فوزونه یې د چین له دیوال تر فرانسې اوبه څښلې. د عباسیانو دور ته به لاړ شو. هغه وخت خو غرب موږ ته ښکته کېدلو. د عبدالرحمن الداخل دور ته به لاړ شو. هغه وخت خو فرانسه او ایټالیا هم له موږ ډارېدله. د ایوبي دور ته به لاړ شو. هغه وخت خو موږ صلیب پال لاس ماتې پښه ماتې ګرځولي وه. د سینټیاګو یادونه. سینټیاګو سینټ یعقوب د اندلس په شمال کې د نصرانیت تر ټولو لوی مرکز و. ابن ازاري لیکي سینټیاګو ته به له ګردې اروپا او ایټالیا څخه مذهبي خلک او عام خلک راتلل. سینټیاګو داسې مقام درلود لکه د مسلمانانو لپاره چې یې کعبه لري. د سینټیاګو په تړاو داسې نظرونه موجود وو. ځینو به ګمان کوو چې دا یوسف النجار دی. ځینو به ویل سینټیاګو د عیسی علیه السلام د 12 ملګرو څخه یو و. عیسی علیه السلام ورته د خپل ورور نوم اخیستی و. ځینو ویلي دي چې سینټیاګو د بیت المقدس مهم قسیس و او مړی د شام څخه اندلس ته راوړل شوی و. دا ځای د عیسویانو مرکز و. کله چې حاجب المنصور اسلامي واکمن په دغه مهم مذهبي ځای یرغل وروړ خلک وتښتېدل او ځای خالی پاتې و. حاجب المنصور د تیاره سمندر تر غاړو لاړ او هلته اسلام ورساوه. قسیس یعقوب په سینټیاګو مشهور و. په شام کې مړ شو. جسد یې اندلس ته راوړل شو او د تیاره سمندر په غاړه ښخ شو. په قبر یې دربار جوړ شو. د ګردې اروپا نه ورته خلک راتلل. یو وخت دومره مشهور شو لکه اهل اسلام لپاره چې کعبه مشهوره ده. خلکو به ډېرې کیسې پسې تړلې. ځینو ویل مسیح علیه السلام 12 ملګري درلودل. یو ورته ګران و. په ورور به یې ورته غږ کاوه. هغه همدا سینټیاګو دی. ځینو به ویل سینټیاګو یوسف نجار دی او ډېر نیک انسان تیر شوی دی. د ځینو ګمان دا و چې سینټیاګو د اقصا قسیس دی. هلته مړ شو. مړی خلکو دلته راوړ. د اندلس اموي دولت پر مهال نصرانیانو د سینټیاګو دربار د پلانونو مرکز ټاکلی و. دلته به پر صلیب قسم وشو او د اسلام د ختمولو په نیت به زرګونه صلیب پال د امویانو سره جنګېدل. حاجب المنصور په دې ځای یرغل وکړ او د دې فتنهګرو بیخي ونړاوه. حاجب المنصور د اندلس په تاریخ کې ستر نوم لري. د ده پرتمینه مجسمه اوس هم په اسپانیا کې موجوده ده. قوي مدبر او سیاسي انسان و. د 366 هجري سنې څخه 392 هجري پورې دوامداره جهادونه وکړل او د شمال پر ریاستونو یې نړۍ تنګه کړې وه. اندلس د ده په زمانه کې د عظمت مرغلره بلل کېده.
د شمال ریاستونو سره 450 معرکې وکړې، خو په یوه معرکه کې هم ماته نه ده خوړلې. حجب المنصور صخره هم ونیوله. دا هغه سیمه وه چې د طارق بن زیاد او موسی بن نصیر هم پاته وه.